السلام علیکم، زما لومړی ولاګ ته په خیر راغلی. السلام علیکم ملګرو، ګران ملګری راغلی یو، بس د چکر پلان مو نیولی ده. نو زه یو ملګري ته مو کوژده کړې ده، نو په خیر سره انشاءالله هغې ته به یو سرپرایز وي. انشاءالله به بالکل زموږ سره اوسئ، انشاءالله ټول به درته وښیو. نو ولاګ شروع کېږي له دې ځای څخه. نو دوستانو دلته ښکته شولو، د موټر د ټایرونو هوا او د موټر ماشین هر څه مو چک کړل او دلته ښکته شولو تر څو یو څه سودا واخلو. چې سودا مو پوره شوه نو بیا مو خپل سفر ته ادامه ورکړه. نو په دې کې مو ملګرو یو څه انرژي راخیستې وي چې یو یې ماته هم راکړه. د دې سره مو دا ملګري هم راورسېدل. نو نوشابه پاتې وي، دا مو هم راواخیستلې او ډاله کې مو کېښودلې او بیا مو حرکت وکړو د موسهي ولسوالۍ په طرف چې د کابل یو ولسوالي ده. نو خپل ځای ته راورسېدو او دلته مو ځان ته ځای جوړ کړلو. ملګرو مو وویل چې همدغه ځای صحیح ده، نو موږ هم همدغه ځای انتخاب کړو. هر څه مو د موټر نه راواخیستل، د ټولو نه مخکې مو د دیګ بندوبست شروع کړو. او دی بیا پکې صرف لوښي خوا دې خوا کول. دلته هر چا کار کول او دا موبایل ته ناست و، نه پوهېږم چې څه یې لیده. شروع مو وکړه په اشپزي باندې. دې ته مې ویل مالته ولې کار نه کوې؟ دې راته ویل निवेदन करेगा धन्यवाद करेगा. دلته نو بیا ټول داسې ناست وو لکه خیرات چې راغلي. دلته نو بیا ډوډۍ تیاره شوه او دوی ته مې وویل مال تاسو ځانونه ریډي کړئ. دې نو بیا بوتلې راواخیستې او ما په ویډیو کې راوله. دلته مو د ټولو نه پوښتنه کوله مال څنګه وه، ډوډۍ مو په خوښه وه او که نه، او دې یو پکې ویلې دومره خوندوره وه چې نه په واده کې هم دومره خوندوره ما ته خو ګورئ او بازي ته مې ځان تیار کړی ده. دلته بیا هندواڼې ته خوشحال وو، ټولو ویل زه شکر چې سره ده. اوس نو زموږ د چکر اصلي برخه شروع شوه. دې ملګري ته مو کوزده کړې وه او مو غوښتل چې دا پروګرام په ازاده فضا کې ورته ونیسو. او دلته بیا د ولاګ جالبه برخه شروع کېږي او په زوم باندې یې ټول کمیس وشلولو. ویل یې دا یو رواج دی او بیا زوم ته نوي کالي کېږي او موږ هم همداسې وکړه. اول مو پرې ټول کالي وشکول او وروسته مو ورته یو جوړ نوي کالي کړي ول. ما ورته ویل چې واده وکړم که نه، دی راته وویل انشاءالله سپېمې دې په دې ګلونو کې پرتې.
دلته نو بیا ملګري راټول شول او وی ویل چې زوم به هوا ته جیب کړو. نو په دې کې زوم ښکته راوغورځېدو. دلته نو بیا ملګرو شوخي وکړه او د زوم جامې یې په غوا باندې واچول. لا چې لونګه لاړم خبر یې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر د لنګه لاړم لا چې لونګه لاړم خبر یې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر د لنګه لاړم چا ویلې پیر شوې لاړې چا ویلې کافر شوې لاړې ما ویلې خوب ویلې د خلک حیران پاتې شو چا ویلې پیر شوې لاړې چا ویلې کافر شوې لاړې ما ویلې خوب ویلې د خلک حیران پاتې شو مال عزت کفر نه دی عزت کافر هم نه دی او لا چې لونګه خوښ مې نه شوې یاره بې ننګه خوښ مې نه شوې او د ټوپک جنګه خوښ مې نه شوې د سترګو جنګ تا به همیشه کوه. نو دلته مو هم ځانونه راټولول تر څو واپس د کابل په طرف روان شو. نو ځینې ملګري چې د هماغه ځای ول هملته پاتې شول او موږ هم د کابل په طرف روان شو. دلته ودرېدو د موټر سایکل پټرول خلاص شوي ول تر څو پټرول واچوو. ټانکۍ مو فول کړه او بیا مو حرکت وکړو د کابل په طرف. نور سفر مو په موټر سایکل باندې شروع. دلته نو بیا موټر سایکل راپسې خراب شو او مستري ته مو بوتلو. بیا نو ملګرو ویل چې راځئ سنوکر ته ځو او موږ هم سنوکر ته راغلو. او دا زموږ د نن ورځې ولاګ. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي او د نورو ولاګونو لپاره موږ سپورټ کوي.